که وختونه رقیبان زما او ستا شي که وختونه رقیبان زما او ستا شي خود د مینې حوصلې مې نه غورځېږي سرې غرمې سرې غرمې سرې غرمې سرې غرمې. Yes? May I come in, sir? Yes, yes. Please come. Yes. Have a seat, please. Thank you, sir. څنګه یې نادر علي؟ First class, sir. د الله ډېر کرم دی. ما ته دې له راغوښتې وې چې نواب صفدر خان څه هېڅ ثبوت نه دی پیش کړی او زما دا پوره یقین و چې د هغه د شکایت هېڅ بنیاد نشته. جی سر ډېره مهرباني. خو بیا هم آی جي صاحب دا مناسبه وګڼله چې ستا پوسټینګ وکړي ځکه یې ستا ټرانسفر آرډر کړی دی او دا ستا د ټرانسفر آرډر کاپي ده. زما خیال دی چې په دې حالاتو کې دا ستا په انټرسټ کې ده. ټیک دی سر نو پرابلم چې څنګه ستاسو خوښه وي. ډپارټمنټ ستا د پرفارمنس نه پوره سیټسفاید ده. ډونټ وري. تھینک یو ویری مچ سر. سر ماته اجازه ده. بالکل. Thank you. I am proud of you. Thank you very much. زما بد نصیبی لوره چې ته به چېرته څه به دې خوړلي او که نه چېرته د سر سورې به دې موندې او که نه همدغه غم خو مې خوري چې د شانو به څه حالي. وایم که تا سره د خپلې لور غم مې کړی د شانو پلارو نو ته به کور ناست نه وې. زه څه کولی شم وختي راسي همدغه فکر اخیستی یم چې تشه لاسه ته مې دشمنۍ منډې ترډې خو هسې نه کېږي د شانو مورې هسې نه کېږي. نه نو تاڼې ته خو تللی شې که نه ویم دا تاڼېدار نه خو تپوس کولی شې که نه. خو په تاڼه تحصیل کې زما څوک اوري د شانو مورې نه خو زه چا سره خبره کولی شم او نه زما غوندې د سړي په خبره څوک غوږ نیسي. یوه بېوسي خو نه ده که نه. ویم دا بېوسي خو زموږ د عمر سره سمه ده څه نن پرون خبره نه ده. او خو دا را سره ستا درواره د لاسه وشو ویم ستا درواره د لاسه خو زه چا سره د سترګو لګولو پاتې نه شوم. او همدا د ملک زوی سره لاس خو نه شو لګولی. اوس چې دا کار وکړو نو تا ته هم پته ولګېده چې هغه په شانو سر ورکولو ته هم تیار دی. او وای نو ما خو دا ورځ نه لیده که نه ویم ما ته څه پته وه چې رامدادې به داسې کوي. هغه سره دا یره لګېدلې وه چې شانو چېرته د ملک صاحب زوی له ورنه کړي. او ملک صاحب زوی ویم ستا او زما لور چېرته د ملک صاحب زوی کوله. زه خو دا سوچ کومه ویم چېرته دلبرو کره خو به تللی نی. زه همدادی خو ورته مخکې تللی راغلی دی کیدای شي چې په زر کې راغلی وي او په هغه طرف یې مخه کړې وي. یاره د شانو مورې که هلته تللی وي که نه نو ډېر به یې ښه کړي وي. ویم رکېږه چې د دلبرو نوم راته وانخلې. هسې ورځمه پسې نه لاړه شه ورپسې
خو د شانو بورې زمونږ د دواړو کرایه به ډېره ولګي ته ورپسې لاړه شه هسې ډېرې ورځې وشوې زه په کور یم سبا له به که خیر وي کار له ځم हेलो څوک زه لا تا تر اوسه نه یم پېژندلی ما خو نه پېژندې څوک خبرې کوې د کرې ټټوان خو دې ځان له ډېر ساتلی دي چا هم درته د سنګر خان ذکر نه دی کړی اوس مې وپېژندې خلک خو دشمن ډېر زر پېژني صفتریا بکواس مه کوه صفا صفا خبره وکړه څه غواړې زه چې څه غواړمه د هغې تا ته ښه پته ده ځکه خو د بریالي غوندې بړیسي درنه په دواړو لاسونو مالونه خوري ستا مال پکاري سنګریا نه بریالی خو یاسم په دواړو لاسو خوري تاله به هم دومره مال درکم سنګریا چې په مچوړې الوځې نو هم به خلاصې نه شي ډېره زر دې سودا وکړه نواب صفتر خان صاحب خو زما ستا مال نه دی پکار زما ستا سر پکار دی خلاصه مه خوځوه سنګریا دا دومره آسان کار نه دی زه ستا دې لوی قلا سره نږدې وړم راوړم که یقین دې نه راځي نو دی ګزه او دی میدان اوې زه خو هسې هم ستا دیدن له در روان یم خو که ما سره دې ډېره مینه وي نو ته راوځه بریالیا مگر شي چې دا سنګری دنه روغ لاړ نه شي په افسر کې د شهبازي فوج رم ډزې وکوي ډېره ښه ده نواب صاحب راځئ راپسې شیریا میرا کا راځئ چې ځو نه ستا انتظار یې کاوه د وختي راځئ په وخت راځئ په وخت سری غرمې لوري ما ته خوشانو او رامداد پوره کیسه تیره کا نو ډېره خفه شومه لوري دل افروز مامي خو دې ډېر بد راغستې دي مورې دل افروزه مامي خو تا ته مخکې نه معلومه ده هغه څه کوي چې څه خپل زړه غواړي هغه د هېڅ چا هم نه اوري ما او نواب علي خو دا فیصله وکړه چې د دوی دواړو به واده وکړو او دلته مونږ سره به وي نه مورې نه د دې خبرې د ملګری نه یم مامي نه دې مه یریږه هغې هسې مونږ سره غمخادي پرېښې ده هغه دلته نه راځي مورې زه خو یم هېڅ پیسه پردې غم کور ته سله راولې خبره خو د دشمنۍ ده که نه او لورې خبره خو دې ښه وکړه
خو هسې ما وی چې رور دی د خیره دوبۍ ته روان دی شانو او رامداد به مونږ سره وي رور دی وی چې رامداد له به دلته چېرته کار وګورم مورې رور ته مې وویه چې کور په پردو نه آبادېږي خپله دې واده وکړي چې کور یې آباد شي خبره خو دې ښه وکړه لورې خو هغه ته په وینا زما خوله ستړې شوه هغه کله زما مني خو زه پرېږده لورې زه خو یم چې یو څو ورځو له دې شانو او رامداد دلته وي ما خو درته خلاصه کړه مورې چې زما د یو رور له پردی دشمنۍ مه ګوره لرې کوه چې ځي خپله مخه به کوي زیګر ورخان د شهبازي د زوی نه خو مې خلاص کړي ملک صاحب منیو کنا مونږ خو تاسو پخوا نه منو نواب صاحب کوپاس په مین سویچ ګوته ایږدي دا راته ووایه زیګرور خان چې کاروبار څنګه روان دی کاروبار خو نواب صاحب ډېر صحیح روان دی نواب صاحب بالکې مو پیدا کړی دی د ګلاب شاه پزې بالکې ها لکه بالکې هم په لوبه پوه کړی دی او که نه لا خړپوسې کوي بالکې د خړپوسو نه قدم ته شوی دی که څنګه غبوریا قدم خو هغه د پخوا نه اوچت کړی و اوس خو په منډو منډو ګرځي نو بیا ګورې ستا یو څو منډې ورکې که نه چې موږ یې وګورو یس نواب صاحب دا افی دی ډېر خالق دی بلکې ډېر د کار سړی دی زه چې مونږ لاړ شو څه خپل کارونه به راخلاص کړو دا هلکان پرېږده چې خپلو کې لږ ګپ ولګوي خوښه مې ده نواب صاحب بل چې زه په مخامخه خان وایي نواب صاحب ته مې د ډېر تعریف وکړو تاسو څه وایي چې ستاسو د حجرې په دروازه چا ډزې کړي دي ما ته په دې هکله هېڅ پته نشته په دغه شپه حجره کې هم څوک نو زه په ښار کې وم خان شهباز خان د بدو سړی نه دی دا به چا شرارت کړی ګنې داسې جرأت څوک نشي کولی خو په دغه شپه د نواب صاحب په حجره هم ډزې شوي دي هغه سنګري نوم په یو کس باندې دعوه لري تاسو په دغه کس دعوه کوئ ما دا نوم په ډومبي ځل واورېدو دا به د هغه دښمنۍ موږ خو یې پېژنو نه انسپکټر صاحب ملزم پیدا کول خو د پولیس کار دی بالکل خو موږ په تفتیش کې ستاسو مرسته غواړو موږ هر قسمه مرسته ته تیار یو انسپکټر صاحب ښه جي اوس ما ته اجازه دی چې اوس لاړ شم نو تاسو چې ډېره مهرباني ډېره مننه جي السلام علیکم ډېره مهرباني السلام علیکم مخامخ شهباز خانه ګورې دا کیسه داسې پیچیده غوندې ښکاري ځکه چې د صفدرخان په حجره ډزه کېدل بیا ستا په حجره او په یو شپه خان ما ته دا ټوله لوبه د صفدرخان ښکاري که تاسو یې منئ او که نه یې منئ پته نشته چې دا سنګرې لا څوک دی ما خو تا تارې ته وې چې نادر علي خو ما سم نه مېلمانه کړي خو راځه چې په خپله کور ته ورشو او په سر ورته کښېنو هسې ښه مو که چې راغلې زه هم نن اوزګار وم ښه چې اوزګار وې نو ما ته به دې کال کړی و که نه چې دې اوزګار وي نو تا ته به بس کالز کوي نور به داسې کار نه السلام علیکم مورې وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام کلی بچو انګېله مورې دا زما د سبق ملګري دي دا ګلې رانا ده او د دې نوم دی تاتره ښه دا خو دواړه ډېرې ښې جینکۍ دي دوی واده شوي خو نه دي
مورې د ګلرانا خاوندم زموږ ملګری دی وکیل دی ښه تاسو کښېنئ زه تاسو له چای والوا راوړم خفه کېږئ به نه ښه موږ نوکران نه ساتو مور مې په خپله کار کوي دا خو ډېره ښه خبره ده خو د هغې خدمت لپاره نوکران نه وي نو البته یو کور ودانې پکار ده په دې عقله باندې سوچ پکار دی ولید دا خو مې چاچي دې خورا بس راورسېدم دا مخامخ موټر وینې دا د ملک صاحب د زوی موټر دی د جیمي دی به درله زه خبره ورکوم ژوندې به رانه څنګه ځي نه نواب علي داسې کار ونه کړې ته داسې وکړه چې کور ته لاړ شه او شانور ته یې سامان راواخلي د چاچي را رسېدونه مخکې هغه راوباسه زه یو اړخته کېږم شبه زه چې ځو رامداده هسې په ځان پیریان مه راوله زه درته یم که نه تا ته څوک څه نشي ویلی او قسم مې دې په خدای ووي چې رانه یو ویښته هم څوک ازار کړي مونږ ته لار راکړه چې بس مونږ ځو لنډه لاره ته وښیه چې بس وځو بس ته خالي دومره وکړه چې چاچي مې راورسېږي نو دا ورته ووایه چې مونږ دې خوا راغلي یو ځان پې بیخي نه خبره کړه چې زه مونږ ته راځونه خبره نه شي ځه شانو دا نو بسه شابه یا څوک یې ودرېږه درغم دا د دلبرو کور نه دی دی خو تاسو څوک یې وای نواب علي ته اوس ما نه پېژنې د لفروزه مامې دی ما مامي راځئ امور مې چېرته بار ته وتې ده اوس به راشي خو تاسو څنګه داسې اچانک راغئ وای بچیا هغه رامدادي شانو د ځان سره راوستېده ما وې چې چېرته دلته خو به نه راغلی دلته خو نه ده راغلې هغه د مور مې راغله وای روندا داتې په خیر راغې روندا ستړې مه شې څنګه ښه جوړې کېنه روندا کېنه اسې روندا ته څنګه داسې بې نیټې او بې وادې راغې هغه رامداد او شانو پسې راغلي د کور نه خفه راغلي دي ما وی چې چېرته دلته خو به نه راغلي نه دلته خو نه دي راغلي اسې په څه دنه خفه شوي دي یا دلبرو پردي راوړي نه خپلېږي پردي راوړي ها روندا ته کېنه ډډه وه زه ځم چې تا له یو پیالی چای پخېږم نورې خبرې به بیا کوو ښه لږې خوږې پخېږه ښه ده او لږې اوبه م راکړه ښه ده رامدادیه ځواني مرګه چېرته به رانه پټېږي شانو देखो रमदान जा उतरेगा सर तोरख पे तड़की स्रो गर्मों की तज्वंतुल परा खलदश्ता की कड़ीगी कवख्तूना रखिबान ज़मा
او ستاشي که وختونه رقیبان زما او ستاشي